ډېر مالداران به راته وښیم کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي زه راته خپله خبره وکړم ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي ډېر غټ خلک راغلي ولې وی غمونه ډېر دي څه وظیفه نشته سکون او حقیقي سکون که غواړي اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي چې دې ملګرو ته دا خبره وکړو چې ښایسته ژوند د چا دی او که څوک ښایسته او برکتي ژوند تېرول غواړي نو څه به کوي د هر انسان دا مقصد دی په دې دنیا کې چې ما ښایسته ژوند تېر کړي دا د هر انسان مقصد دی دا د کافر مقصد هم دی دا د کافر هدف هم دی دا د هندو مطلب هم دی دا د سیک مقصد هم دی دا د مسلمان هدف هم دی دا د لیوني مقصد دی دې پورې ته هم چې لیونی هم دا غواړي چې ما ښکلی ژوند تېر کړي ښکلی ژوند هغه څه چې زه څه غواړم چې دا راته میلاوېده او چې زه څه کوم چې دا مې کولی شو نشه ییز هم دا غواړي مقصد د خبرې دا دی چې دې باندې خو موږ پوه شو چې هر سړی دا غواړي او دا ټول خلک هم په دې پسې منډه وایي تاسو چې دا څومره منډه یي نه ګیر چاپېره که نه د دې خلکو دا ټوله منډه ګوره په یوې خبرې پسې ده په څه پسې په ښایسته ژوند پسې ګیر چاپېره وګوره مخې ته شاته ښی ته ګس ته دا څومره خلک چې لګیا دي ټول دې دپاره لګیا دي چې زه ښایسته ژوند تېر کړم ټول دقه وایي که دیندار یې که بېدینه زه ګوره دیندارو خبره صرف نه کوم که دیندار دی او که بېدینه دی ټول وایي زه ښایسته ژوند تېروم او د هغې دپاره خلک قربانیانې ورکوي د هغې دپاره خلک وخت هم ورکوي د هغې دپاره مال هم لګوي د هغې دپاره بچي هم قربانوي د هغې دپاره ملک هم پرېږدي د هغې دپاره مور پلار هم پرېږدي د هغې دپاره ښځه هم پرېږدي دا ټول محنت د دغې یوې خبرې دپاره دی چې ما ته د خوشحالو ژوند میلاو شوی او ما ته د سکون او د راحت ژوند میلاو شوی نو په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی خو اختلاف په طریقه کې دی اتفاق په کومه خبره دی ښایسته ژوند غواړم اختلاف په څه کې دی د ښایسته ژوند په لټولو کې اختلاف دی طریقه کې اختلاف دی ښایسته ژوند څه ته وایي په دې کې اختلاف دی اوس کېدای شي ته د یو سړي سره کښېنې ښایسته ژوند څه ته وایي چې سم ډېر مال وي یو سړی به دا تعریف کوي ښه یو سړی به دا وایي چې ښایسته ژوند څه ته وایي چې ډېرې ښځې یو سړی دا وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې ډېر بچي یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي سړی د انګریزانو په ملک کې یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی ازادي او بس ګرځي راګرځي دا تعریف خو هر سړی خپل دماغ ورته بیانوي ښایسته ژوند څه ته وایي ښایسته ژوند څه ته وایي دا د شریعت په رڼا کې کته پکار دي مؤمن او دینداره خلک او الله ته نږدې خلک هغه هم دقه ژوند غواړي هغه هم دقه سکون غواړي زه درته دا ووایم سکون ګوره نه په مال کې دی سکون نه په بچو کې دی سکون نه په ښځه کې دی سکون نه په غټ کور کې دی سکون نه په مسافرۍ کې دی سکون د دنیا په یو شي کې هم نشتی سکون او حقیقي سکون که غواړي اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي هغه د الله دین ته واپس کېده دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي ژوند به دې ښایسته شي ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري ځي ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد در سره ډېر راشي زه درته ډېر خلک ښیم ډېر بېشماره د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته ډېر مالداران به راته وښیم کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي زه راته خپله خبره وکړم ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي ډېر غټ خلک راغلي ولې وایي غمونه ډېر دي څه وظیفه نشته بېچیني ده څه وظیفه در سره نشته په سکون نه یم دغه در سره نشته څه وظیفه نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه یاره دین سره بس دکې ته واپس شي 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو
او ډاکټر و ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما یې الحمدلله اثر کړی ده ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده مسله یې بیان کړې ده ما یې تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي وایي نه زما ستا په خبره یقین دی ما یې دا ټولې خبرې پرېږده ته زما بیانونه کم وخت نه اورې بس وایي لږ وخت کېږي ما مونځ اودس کوې وایي یو مونځ هم نه کوم قرآن تلاوت ذکر اوسکا هېڅ هم نشته ته زما نه بله څه وظیفه غواړې ته دې دین ته راواپس شي اوس مې شروع کړې ده لږه لږه مې شروع کړه ما بس ته نوره ښه شروع وکړه ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالونه ډک نه کړو نو بیا ما ته ووایه ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي د خلکو په تعریف کې څه دی اختلاف دی بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو دپاره په طریقو کې څه دی اختلاف دی اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند ښایسته ژوند د سکون ژوند د خوشحالۍ ژوند د برکت نه ډک ژوند د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او د ژوند درته الله نصیب کوي رب العالمین ګورې د چا محنت نه ضایع کوي د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاصي او چې کله د پیغمبر په طریقه یي چې کله د الله د رضا دپاره یي په صحیح طریقې سره وشي هغه الله نه ضایع کوي دا خبرې چې زه کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي که ته په یو وګورې او بل باندې بیا دوه هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي او زموږ ژوند خو څه بدل نه شو نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي ته یې واوره په یو غوږ او بل باندې وباسه زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې دپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کوې په دې باندې به عمل کوې اولنۍ خبره دا یاده کوي چې برکتي ژوند هغه دی ښایسته ژوند هغه دی چې تا ته پکې بار بار موقع د دیندارۍ میلاو شي دا ښایسته ژوند دی په دې شکر ادا کول پکار دي زموږ دا وقفه د درسونو مختصر وه خو دم کیدی شوه او داسې شوي دي لکه دا تیر شوی کال چې او دا وبا پکې نوي نوي راوتې او الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي او څوک چې بیماران دي الله ولې روغ صحت ورکړي او کوم چې مړه شوي دي الله یې شهیدان وګرځي دا وبا چې نوي نوي راووته او دا لاکډاون یې ولګېدی او خلک په کورونو کې بند شو زه په خپله شخصي دوه کسان پیژنم په ملګرو کې چې هغوی به ما ته بار بار ټلیفون کوو یا په واټسپ باندې میسج درسونه بیا کله شروع کېږي او کله به بیا جوماتونه کولوي درسونه به کله شروع کېږي کله به جومات کولوي درسونه به کله شروع ما به ته چې کله کولو شي بیا به عام خبر خور شي تاسو ته پته ولګي نه بس زموږ زړه شوی دی درسونو ته وبیانو هغه درسونه الله بیا سټارټ کړو تېر شوي کال هغه حالات لکه ښه شو درسونه سټارټ شو هغه دوه ملګري هغه اوس هم د خاورو لاندې دي او د هغه درسونو په انتظار باندې هغوی ولاړو ما سره اوس هم زه واټسپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کوم ځان سره مې په خاص میسیجو کې ایښی دی کله نه کله سړی ګوري زړه یې نرمېږي نو بار بار دا میسیج به راتلې بیا به درسونه کله سټارټېږي بیا به کله سټارټېږي بیا به کله سټارټ شو خو هغه ملګرو پکې بیا قسمت نه و او داسې خپلوان و زمونږ هغه نږدې قدرمن خلک هغه هم لاړو دقه شان د دې موقع میلاوېده ما او تا ته بیا د الله شکر ادا کوي او الله ته یو اوږده سجده ولګوئ سره د جړاګانو سره د شکر د حمد او د ثنا د مؤمن اوږد ژوند کې برکت وي خو په شرط دی چې د اوږد ژوند د څه دپاره د الله د دین دپاره وي او د ګناهګار دپاره اوږد ژوند د الټه شر او فساد دی یو دوه کسانو حدیث کې راځي امام احمد دا حدیث راوړی دی
په خپل مسند کې او شیخ الباني په سلسله صحیحه کې هم راوړی دوه کسانو دا ملګري وو او دواړو یو ځای اسلام قبول کړی و د حدیث ته غوږ کېږدي دواړو یو ځای اسلام قبول کړی یو پکې شهید شو یو په هغه کسانو کې څه شو هغه شهید شو او دا بل یو کال پاتې شو لکه دواړو په مرګ کې څومره فرق دی یو کال بس یو شهید شو بل پاتې شو طلحه بن عبید الله وی رضی الله عنه وی فأريت الجنة جنت مې ولیدو طلحه وی هغه اخرنی چې مړو هغه د بل نه مخکې و چې شهید شوی و د هغه نه د اخرنی څه مخکې و وی زه رالم چې څنګه سحر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالم اکتب فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله بل خو د هغه نه مخکې او شهید شوی دا څنګه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې الیس قد صام بعده رمضان د هغه د مرګ نه بعد یو میاشت د رمضان روجې نیولي دي که نه دي وی ما ورته وی چې او وصلى كذا وكذا ركعه صلاه السنه او دومره رکعات مونځ یې کړی و د ټول کال هغه رکعتونه یې ورته یاد کړو دا یې کړي و زیات که نه وی دغه ځله څه مخکې دی که ګوره په دې ډېر عمر کې خیر خو خیر پکې هسې نه و پیغمبر وایي د سړي روجې نیولې وي د سړي مونځونه کړي وو د سړي عبادتونه کړي وو د خپل ملګري نه مخکې شو حالانکې هغه څه و شهید شوی و صرف د یو کال فرق د لاسه چې یو سړي ته 2 کاله 3 4 10 15 شل کاله ژوند میلاو شي د هغه یو نه زیات هغه کم چې د ملګری و هغه وختي مړ شوی او دی پکې دینداري وکړي نو څومره مخکې ځي د مؤمن په اوږد ژوند کې خیر دی ما دا خبره کوله چې برکتي ژوند هغه دی چې اوږدي او ته پکې څه وکړې ته پکې د الله عبادت وکړې دغه ژوند ویمه حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې د حدیث دی طوبى لمن طال عمره وحسن عمله خوشحالي د هغه سړي دپاره چې ژوند یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي خبره ګوره ختمه شوې نه ده بدیږي چې ژوند یې اوږدي بیا خو ډېر بېدین هم چې دی د هغوی دپاره هم خوشحالۍ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دې ځای ونه دروله چې طوبى لمن طال عمره چې خوشحالي د هغه چا دپاره چې ژوند یې اوږد دی دې باندې خبره نه ده ولاړ خوشحالي د هغه چا دپاره او خوشحاله دي چې هغه څوک چې ژوند یې اوږد دی او ښایسته عمل کوي ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی امام طیبي رحمه الله ذکر کړی لکه بعض خلک دا وایي چې کله ماشوم ویني مړ شوي مزي دي بې حسابه او بې کتابه دی به چېرته ځي جنت ته لاړ هېڅ غم یې نشته هغه دا وایي علي بن ابي طالب وی موت الانسان د یو انسان مړ کېده وروسته د دې نه چې دی لوی شي وعرف ربه او خپل رب وپېژني خیر من موته طفلا د هغه چا نه دی غوره دی د هغه ماشوم نه چې هغه په وړوکوالي کې مړ شوی دی الله یې درسره پېژندلی نه دی دا څومره ښایسته خبره یو سړی دومره موقع ته میلاو شو چې خپل رب یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو چې پیغمبر یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو الله ته یې سجدې ولګولې یو سړي الله ته رکوګانې ولګولې یو سړي د قرآن تلاوت وکړو درسونه یې وکړو دین یې زده کړو هر قسمه دینداري چې یاده عبادت هغه یې وکړو دی غوره یې د هغه ماشوم نه چې هغه د سره الله یې نه دی پېژندلی او مړ شوی دی یو حدیث کې داسې راځي د حدیث ته غوږ کړي دې کې هم دقه خبره ده خو صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی وی ای الناس خیر ای د الله پیغمبر په دې خلکو کې غوره انسان کم یو دی غوره ژوند والا څوک دی دا خبره هم زموږ دا ده چې د چا ښایسته ژوند د چا دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وحسن عمله، د چا چې عمر وګدي او عملي ښایسته فأي الناس شر، وی په خلکو کې بدترین انسان کم یو دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وساء عمله، د چا چې عمر وګدي او بد عمله یي دا ډېر بدترین انسان دی. ځکه چې هغه ژوند نه خدای فایده نه لري، د ګناهونو بوج پرې ښه ډېرېږي، د ګناهونو بوج ښه ډېرېږي. لکه یو سړی د لمونځ اودس نه کوي، بېدینه دی، ستا څه خیال دی چې سبا ورځ ده ته میلاو شي او دی په دغه حال وي، دا د ده لپاره فایده منه؟ پرونۍ ورځې پورې په ده باندې د ګناهونو بوج څومره پروت و، سبانۍ ورسره بله ورځ کا او بیا ورسره بله که او بیا ورسره بله که او داسې زه دا حساب کوه، دا د ده لپاره څه خیر خو نه دی، دا خو شر او شر دی، د ګناهونو پیټ یې په ده باندې ډېرېږي. ګوره شریعت موږ دې نه منع کړي چې د مرګ ارمان به نه کې. صحیح بخاری کی دا حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت، بتاسو کی دی سوک دا مرگ ارمان نکی، اما محسنا فلعله ان یزداد خیرا، کدی دینداری نوری دا مرگ ارمان کے جن بدی اگدی او خیر بدی دیر شی، نیکیانی بدی دیر شی، و اما مسیئا که گناهگاری نو دیدم د مرګ ارمان نه کوي. ولې؟ فلعله ان یستعتب، توبه به وباسي، د توبې موقع به ورته میلاو شي. که برکتي ژوند هغه دی چې تاله پکې الله موقع درکړي بار بار د هغه د راضي کولو، دا برکتي ژوند دی.